آیا پوهیږئ سلطان جلال الدین څوک و؟ د مغولو ستر دښمن او د چنګیز خان د سترګو اغزی. کله چې د نړۍ پر مخ د وحشت توپان د مغولو په نوم راپورته شو، هر ښار، هر کلا، هر سړک د هغوی تر ګواښ لاندې راغی. بخارا، سمرقند، نیشاپور او هرات د هغوی د وینې د تندې ښکار شول. د خوارزمشاه ستر سلطنت چې وخت د سیمې تر ټولو لوی ځواک بلل کېده، د چنګیز خان د توپان پر وړاندې د یو کاغذي ماڼۍ په څیر راولوېد. خو د دې ماتې په منځ کې یو نوم د حماسي مېړانې په څیر وځلېد. جلال الدین منګبراني. جلال الدین د خوارزمشاه زوی و، خو د دربار ډېری خانانو او چارواکو د هغه سره حسادت درلود. کله چې پلار یې سلطان علاءالدین محمد د مغولو له یرغلونو ناهیلی شو او له دې دنیا ولاړ، د سلطنت ډېرې برخې د مغولو تر پښو لاندې شوې. خو جلال الدین د زړورتیا پر ځای ودرېد او پریکړه یې وکړه چې د خپل ولس د عزت لپاره به تر وروستۍ ساه پورې وجنګېږي. جلال الدین د غزني په غرونو کې د خپلو وفادارو سرتیرو سره کلک مقاومت وکړ. هغه پوهېده چې د مغولو ځواک ستر دی، خو د زړورتیا د وسلو پر زور برلاسي کېدای شي. کله چې د مغولو یوه ستره ډله د غزني پر لور راغله، جلال الدین په چټکۍ سره د غرونو په تنګو درو کې د کمین پلان جوړ کړ. د شپې ناوخته هغه خپل سرتیري په غرونو کې پټ کړل، او کله چې د مغولو پوځ بې پروا او مطمئن مخ په وړاندې روان و، د جلال الدین سرتیرو پرې برید وکړ. د جګړې ناره، د تورې چمک او د اسونو د څپو غږ د غرونو په درو کې داسې انګازې وکړې لکه اسمان چې درزا کړي وي. مغول چې ځانونه یې د نړۍ د نه ماتېدونکو ځواک په توګه ګڼل، په ناڅاپي برید کې ډېر ووژل شول. دا د هغوی لپاره یو دروند شرم و، ځکه د یو ځوان پاچا په لاس یې ماتې وخوړه. خو د جلال الدین تر ټولو ستره او نه هېرېدونکې صحنه هغه وخت پیښه شوه چې چنګیز خان خپله د هغه پر وړاندې د یو ستر پوځ سره راغی. دا جګړه د سند سیند په غاړه ترسره شوه. د مغولو پوځ د سلګونو زرو سرتیرو سره راغلی و. حال دا چې د جلال الدین لښکر ډېر لږ و، خو زړورتیا د شمېر پر ځای حسابېږي. جلال الدین د خپلو سرتیرو په منځ کې ودرېد او په لوړ غږ یې وویل: نن ورځ د عزت ورځ ده. نن ورځ یا د مېړانې یا شهادت، یا د راتلونکي نسلونو لپاره د ویاړ کیسه. جګړه پیل شوه. د مغولو د غشو وریځ د اسمان رڼا توره کړه، خو د جلال الدین سرتیري لکه زمریان ورمخې ته شول. د جګړې میدان د وینو سیند و، خو جلال الدین له خپلې تورې سره داسې زړورتیا وکړه چې حتی د چنګیز خان سترګې یې حیرانې کړې. په همدې جګړه کې جلال الدین ولیدل چې د پوځ د مغولو د ګڼ شمېر سرتیرو په وړاندې دوام نشي کولی. نو هغه پریکړه وکړه چې ځان د سند سیند بلې غاړې ته واچوي. دا کار داسې ساده نه و، ځکه سیند پړسېدلی او څپې یې زورورې وې. جلال الدین پر خپل آس سپور شو، د تورې په لاس کې، او د سیند څپو ته یې ځان ور واچاوه. د هغه شاته د مغولو غشي را پرېوتل، خو هغه د آس په زور د سیند بلې غاړې ته ورسېد. چنګیز خان د جګړې له لوړ ځایه دا ټوله منظره کتله. کله چې یې ولیدل چې جلال الدین د مرګ پر ځای ژوند د عزت لاره وټاکله، نو د خپلو زامنو په لور ور وګرځېد او ویې ویل: په نړۍ کې هیڅ پلار د داسې زوی لرلو ویاړ نه لري. که ما داسې زوی لرلی، پر ټولې نړۍ به مې واکمني کوله. دا جمله د یو دښمن له خولې د جلال الدین د مېړانې تر ټولو ستر ثبوت و. وروسته له دې جګړې جلال الدین ځان هند ته واچاوه. هلته یې د څو کلونو لپاره د مغولو پر ضد جګړې وکړې. خو د خوارزم پخواني سلطنت د ویش او دربار د بې وفایۍ له امله هغه ونه توانېده چې یو منظم او ستر پوځ جوړ کړي. بیا هم هر ځای چې جګړه کېده، د هغه نوم د مغولو لپاره د ویر زنګ و. جلال الدین خوارزمشاه د تاریخ په پاڼو کې لکه د ستورو ځلېدونکی نوم پاتې شو. هغه ښودله چې حتی که سلطنتونه ړنګ شي، که پوځونه مات شي، که ښارونه وسوځي، د یوه سړي زړه د مېړانې او د یو ملت عزت ژوندی ساتلی شي. د جلال الدین کیسه موږ ته دا درس راکوي چې د مېړانې په مقابل کې شمېر او ځواک بې ارزښته کېږي. د عزت او غیرت ساتنه د ژوند تر ټولو ستره بریا ده. هغه څوک چې د خپل ولس لپاره د زړه له کومې وجنګېږي، حتی د دښمن له خولې د درناوي مقام ګټي.